د واک تلویزیون درنو لیدونکو سلام وخت مو بخیر. د میدان وردګ ولایت د چک ولسوالۍ اړوند د چک برېښنا فابریکې د کانال دروازو جوړولو کار د الهاشم او امید جلالیانو شرکتونو لخوا پیل شو. د چک برېښنا بند په پروژه کې یادو شرکتونو ته د اوبو کانال پاکول، د کانال د دروازو جوړول، د پنسټاک د دروازې ترمیم او د دریو پایو توربینونو لګول، سب سټیشن د برېښنا د ویش شبکه او 4000 کورونو ته د برېښنا رسول په قرارداد کې ورکړل شوي دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې دوی هره میاشت په 7 سترو مرکزونو کې معلولو وګړو ته خدمتونه وړاندې کوي او د مصنوعي غړو په جوړولو سره هغوی په ټولنیزو چارو کې د برخه اخیستنې لپاره جوګه کوي. د واورې او طوفان له امله په 10 ولایتونو کې د پولیو واکسین ځنډول شوي دي. له پولیو څخه د پاک افغانستان پروګرام په خپله کسپاڼه لیکلي چې که څه هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې د ماشومانو د ګوزڼ یا پولیو واکسین روان دي، خو د واورو، باران او سړې هوا له امله په کاپیسا، پروان، ارزګان، زابل، هلمند، کندهار، غزني، خوست، هرات او فراه ولایتونو کې ځنډول شوي دي. د بامیانو د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي چې د یاد ولایت ټولې مواصلاتي لارې د وروستیو سختو واورو او طوفانونو له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوي وې چې نن د ترافیکو پر مخ خلاصې شوې. د افغانستان بانک اعلان کړی چې سبا د پنجشنبې په ورځ 17 میلیون امریکایي ډالره د داوطلبۍ له لارې لاموي. د افغانستان بانک نن د یوه ټویټ په خپرولو سره سوداګریزو بانکونو، صرافانو او پولي خدمتونو له شرکتونو چې پر شرایطو برابر وي غوښتي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د کانون او پترولیم وزارت وایي چې د آمو سیند نفتي حوزه کې 6 نوې څاګانې فعالې شوې دي چې ورسره د استخراج ورځنۍ سطحه 1350 ټنو ته رسېدلې ده. د دغه وزارت وایاند همایون افغان زیاتوي چې اوس د ټولو فعالو څاګانو شمېر 40 ته لوړ شوی چې ورسره ورځنی استخراج هم له 1100 څخه تر 1350 ټنو ته رسېدلی دی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایاند میتیو میلر په یوه خبري ناسته کې افغانستان کې په دې وروستیو کې پر 3 تنو د قصاص حکم پلي کېدل غندلي دي. د اسلامي امارت وایاند ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې ویلي و چې قصاص یو شرعي او اسلامي حکم دی او له نړۍ غوښتي وو څو اسلامي ارزښتونو ته درناوی وکړي. او وروستی خبر دا چې افغان لوبډلې د ایرلینډ پر وړاندې د یوازینۍ ټیسټ لوبې په لومړۍ پاڼه کې د خپلو ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 155 منډې جوړې کړې. د افغان لوبډلې په ګټه ابراهیم ځدران 53 او کریم جنت 40 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. د واک تلویزیون درنو لیدونکو د نن ورځې مهم خبرونه مو هم دومره وو.